عائشہ رضی اللہ عنہا کرا کور تیو بوډه راله يهودړه سوال کاوه نو سوالګری اکثر دعا کوي که خدای دې وخوي مال سره کوي هغه دعا وکړه یا عائشہ الله دې د عذاب قبر نه بچ اوساته مال خو سره که خیراتی عائشہ یې خو هغه وخت کې غل شوم ورستو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ما تاسو کو جدا سی یو يهودانه بوډه راغلی و هغه وی چې الله دې د عذاب قبر نه بچ اوساته نه عذاب قبر شتا دا اطلاع مثلا نو معلوم اول د اسلام ناغه پوهه کو په تفصیل چې عذاب القبر شته کا دا خو عقیده زمون سخلق اوس داسم پیدائشی جزاء قبر نه مانی ودا لفظ به ضرور مانی دا چې نه مانی خود حدیث به منکر عذاب القبر باقی دا شکونه پیدا کړي چې قبر کې خټول خلق نه خخی کا سوق بریوبو کې لاړ شي سمندر کې لاړ شي سوق گیدړان وغیرہ او خوري وای بس دایدوا توجیه علما کړي یو خدای عذاب القبر هغه قبر چې الله تعالی د لپاره مقرر کړي کده خور قبري او کده خور نه بلکې د حیوانات او خېټو ته تلی زریشي کار سي دونه عالمي دا حدیثونه روح سره به هم معاملې یقیني معاملہ او د عذاب او ثواب هغه سره چې کوم ځای الله ساتي هغه ته پته او بدن کې الله تعالی قادر دی چې ذره ذره د بدن سيو ځای پرتی سبل ځای او الله پای کې دا احساس پیدا کوي او عذاب ور کوي الله د قدرت نه خلل نه هغه تفصيلات باندې الله بیا خپوي چې څنګه عذاب ور کوي عذاب القبر به معنی بار صورت عائشہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا پس دین یو دعا غوښتله امون ته مو خودله امام بخاری دای په بارک یو باب یې خره چې باب الدعاء فی الصلاۃ په قاعده چې کینه مانځه کینو څه دعا بلولای نمون ته خصاصانه مخ کې مشرانو خوله چې بس دعا ربنا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دام ډیر جامع دعا حدیث کې راځي جامع دعا چې الله زموږ دنیا کې موږ له حسنه